سلامونه وخت مو په خیر. تاسو ته لزیر نیوز سلیری څخه د نن ورځ د مهمو خبرونو ټولګي ته راغلاست وایو. نن چهارشنبه ده د 1404 هجری لمریز کال د چنګاښ 11 چې د 2025 زیږدیز کال د جولای له 2 سره برابر ده. عزیر صافی یم او تاسو ته لزیر نیوز سلیری څخه د هیواد او نړۍ مهم خبرونه وړاندې کوم. اوس هم پام وکړئ کورنیو خبرونو ته. ضمیر کابلوف وایي روسیه باید د اسلامي امارت ملاتړ وکړي څو نړیوال تروریزم له منځه یوسي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سلاکار او د افغانستان لپاره د ولسمشر ځانګړي استازي ضمیر کابلوف ویلي چې د اسلامي امارت حکومت د نړیوال تروریزم پر ضد جګړه کې د روسیې رښتینی شریک دی. نوموړي ټینګار وکړ چې باید له اسلامي امارت سره هر اړخیز ملاتړ وشي، حتی د وسلو، سیاست او تخنیکي مرستو په برخه کې، څو وکولی شي د نړیوال تروریزم مرکزونه له منځه یوسي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د روسي سفیر دیمیتری جیرینوف ویلي اوسنی افغان حکومت باید د پخوانیو کړنو له مخې قضاوت نشي. هغه یادونه وکړه چې طالبان په سختو شرایطو کې حتی د جګړو او اشغال پر مهال پر څو جبهو جنګېدلي. جیرینوف زیاته کړه داعش چې روسیه یې یوه ترهګره ډله ګڼي له اسلامي امارت سره جګړه کړې او دا جګړه تر اوسه هم روانه ده. د کډوالۍ نړیوال سازمان وایي چې د 2023 کال د سپټمبر او 2025 د اپریل ترمنځ تر 2 میلیونه ډیر غیر قانوني افغان کډوال بیرته هیواد ته راستانه شوي. دغه سازمان د افغانستان څنګه وایي چې هر ورځ زرګونه افغان کورنۍ بیرته هیواد ته راستنیږي چې د ډیری کورنیو سرپرستی ښځینه پر غاړه لري او له جدي ستونزو سره مخ دي. یاد سازمان زیاتوي چې د 2023 کال د سپټمبر او 2025 د اپریل ترمنځ له پاکستان او ایران څخه له 2.3 میلیونه ډیر غیر قانوني افغان کډوال بیرته هیواد ته راستانه شوي چې له نیمایي زیات یې په زور ایستل شوي دي. د دوی په وینا له 1 میلیون زیات راستنېدونکي کډوال یې له مهمو بشري مرستو برخمن کړي چې پکې د ساتنې خدمات، قضیوي مدیریت او د بیړنیو اړتیاو لپاره مالی مرسته لکه کرایه، خواړه او د ژمي وسایل شامل دي. په روسیه کې د اسلامي امارت سفیر رسماً خپله دنده پیل کړه. د بهرنیو چارو وزارت د اطلاعاتو او عامه اړیکو رئیس حافظ ضیا احمد تکل پر ایکس پاڼه لیکلي د روسیې فدراسیون لپاره نوی سفیر او فوق العاده استازی محترم مولوي ګل حسن د سفارت له کارکوونکو سره په تعارفي ناسته کې خپله رسمي دنده پیل کړه. په دې ناسته کې چې د مسکو په افغان سفارت کې ترسره شوه، ښاغلي حسن له ډیپلوماټانو او اداري کارکوونکو سره وکتل او ژمنه یې وکړه چې خپلې چارې به په بشپړه ژمنتیا او له کارمندانو سره په نږدې همکاري مخ ته وړي. د بهرنیو چارو وزارت د روسیې له لوري د افغان سفیر رسمي منل یو اغیزمن ډیپلوماټیک ګام بللی او هیله یې ښودلې چې له دې اقدام سره به د افغانستان او روسیې ترمنځ سیاسي، اقتصادي او نورو برخو کې اړیکې لا پراخې او ژورې شي. اقدام داسې وخت ترسره کیږي چې دواړه هیوادونه د متقابل احترام پر بنسټ د خپلو اړیکو د پراخولو هڅې کوي. د ملګرو ملتونو د استوګنې پروګرام وایي چې له 9 میلیونه زیات افغانان په غیر رسمي میشت ځایونو کې ژوند کوي چې ډیری یې د اساسي خدماتو له لاسرسي بې برخې دي. په راپور کې د ملګرو ملتونو د استوګنې پروګرام د افغانستان برخې د مشر سټیفني لوس په حواله راغلي چې یاد پروګرام به په دې حساس پړاو کې له خپلو شریکانو سره د تر ټولو زیانمنو کسانو لپاره د ژوند شرایطو او فرصتونو په ښه کولو کې تمرکز وکړي. دغه پروګرام په خپل راپور کې ویلي چې میلیونونه افغانان په غیر رسمي میشت ځایونو کې ژوند کوي چې ډیری یې لومړنیو اسانتیاو ته لاسرسی هم نه لري. خپرونه همدومره وه. په خواله رسنیو فیسبوک، انسټاګرام، ایکس او یوټیوب زموږ خپرونې خوښې او موږ تعقیب کړئ. ادرس یې د زیر نیوز سلیریش. ټرمپ وایي اسرائیل د حماس سره د اوربند لپاره چمتووالی ښودلی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي چې اسرائیل د 14 ورځني اوربند لپاره اړینو شرایطو ته چمتو دی. نوموړي دا څرګندونې په داسې حال کې کړي چې هممهاله د اسرائیلي ځواکونو په بریدونو کې لږ تر لږه 109 فلسطینیان په غزه کې وژل شوي دي. ټرمپ له حماس هم غوښتي چې د اوربند وړاندیز ومني. سره له دې چې ټرمپ ادعا کوي او وایي نتانیاهو غواړي جګړه پای ته ورسوي، خو اسرائیلي بریدونه لا هم روان دي. په تازه بریدونو کې 14 فلسطینیان هغه مهال ووژل شول کله چې هغوی د خوراکي مرستو د ترلاسه کولو لپاره د غزې د بشري مرستو بنسټ مرکز ته راټول شوي وو. د مې له میاشتې را په دې خوا نږدې 600 فلسطینیان د مرستو د ویش پر وخت د اسرائیلي ځواکونو لخوا وژل شوي دي. نړیوال خیریه بنسټونه او بشري سازمانونه د غزې بنسټ د بندېدو غوښتنه کوي او دغه بنسټ یې د نړیوالو بشري اصولو سره په ټکر کې بللی. دوی وایي چې فلسطینیان اوس د لوږې او مرګ ترمنځ انتخاب ته اړ شوي دي. ایران د اټومي انرژۍ له نړیوالې ادارې سره همکاري ودروله. نړیوال غبرګونونه راپورته شوي.
د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان یو قانون توشیح کړی چې له مخې یې له نړیوالې اټومي ادارې سره همکاري ودرول شوه. د ایران پارلمان دا قانون یوه اونۍ وړاندې تصویب کړی و. له دې وروسته مفتشین د ایران د ملي امنیت د عالي شورا له اجازې پرته اټومي سایټونو ته د لاسرسي حق نه لري. دغه پریکړه له نړیوالو غبرګونونو سره مل وه. د اسرایلو د بهرنیو چارو وزیر له اروپایي هیوادونو وغوښتل چې پر ایران ټول بندیزونه بیرته ولګوي. جرمني دا پریکړه خطرناک پیغام بللې او ټینګار یې کړی چې ایران باید د شفافیت لپاره د اټومي انرژي له نړیوالې ادارې سره همکاري وکړي. تهران له وړاندې د اټومي انرژي مشر رافایل ګروسي پر ضد توند غبرګونونه ښودلي او ویلي دي چې نوموړی نور د ایران لپاره د زغملو وړ نه دی. دغه راز ایران د اټومي انرژي نړیوالې ادارې هغه غوښتنې رد کړي چې غوښتل یې بمبار شوي اټومي تاسیسات وګوري. د ایران او اسرایلو ترمنځ تازه جګړه چې 12 ورځې یې دوام وکړ د جون په 14مه د اسرایلو لخوا د ناڅاپي بریدونو په پایله کې پیل شوه. په یادو بریدونو کې د ایران شاوخوا 915 تنه وژل شوي دي. په ځواب کې ایران هم پر اسرایلو بریدونه کړي چې د هغوی له قوله 28 کسان پکې وژل شوي دي. بلخوا واشنګټن ادعا کړې چې بریدونو د ایران اټومي پروګرام سخت زیانمن کړی، خو ایران وایي چې ساینس او تخنیک د بمبارۍ له لارې له منځه نه ځي. ایران تل ویلي چې د اټومي وسلو د جوړولو نیت نه لري، خو اسرایل او ځینې لویدیځ هیوادونه بیا دا ادعا لري چې تهران پټ اټومي پروګرام پر مخ وړي. سنا مجلس د ټرمپ لوی ښکلی قانون تصویب کړ. د امریکا سنا مجلس د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د نوي مالیې او لګښتونو لوی قانون چې هغه یې لوی ښکلی قانون بولي له اوږدو بحثونو وروسته تصویب کړ. په دې قانون کې د مالیې د 4.5 ټریلیونه ډالرو کمښت، د سرحدي امنیت لپاره پراخه بودیجه او د ټولنیزو مرستو لکه روغتیایي او خوراکي پروګرامونو د بودیجې کمښت شامل دي. دا قانون د 2019 مالیاتي امتیازونه چې د ټرمپ د واکمنۍ پر مهال تصویب شوي وو دایمي کوي. په قانون کې د سرحدي دیوال جوړولو لپاره 40 میلیارډ ډالر، د کډوالو د تعقیب مرکزونو لپاره 45 میلیارډ ډالر او د کډوالو چارو د ادارې د 10,000 نورو کارکونکو د ګمارنې لپاره میلیاردي بودیجه ځانګړې شوې ده. د دې قانون د لګښت یو مهمه برخه د روغتیایي او خوراکي مرستې پروګرامونو د کمښت له لارې پوره کیږي. دا بدلونونه به د کانګرس د بودیجې د دفتر په وینا تر 2024 پورې شاوخوا 11.8 میلیونه امریکایان له روغتیایي بیمې بې برخې کړي. د یل پوهنتون د بودیجې څیړنیز مرکز پر بنسټ د دې قانون تر ټولو زیاته ګټه به شتمن امریکایان واخلي او د کم عاید لرونکو کورنیو عاید به د مرستو د کمیدو له امله په منځنۍ توګه 2.5 راکم شي. پر اوکراین د امریکایي مرستو محدودیتونه رامنځته شول. امریکا اعلان کړی چې نور به ځینې وسلې اوکراین ته نه لیږي. دا پریکړه په داسې مهال کې شوې چې روسیې پر اوکراین خپل بریدونه سخت کړي دي. سپینه ماڼۍ وایي دا ګام د خپلو ملي ګټو د خوندي کولو لپاره اخیستل شوی. اوکراین اندېښنه ښودلې او خبرداری ورکړی چې د مرستو بندیدل به روسیه لا قوي کړي او جګړه به وغځوي. خو روسیې دا پریکړه ستایلې او ویلي دي چې د مرستو کمیدل به سوله نږدې کړي. امریکا تر دې مخکې له 60 میلیارډ ډالرو زیاتې وسلې اوکراین ته ورکړې وې. دا پریکړه د ولسمشر ټرمپ د نویو تګلارو برخه بلل شوې، ځکه هغه غواړي د امریکا نړیوال پوځي حضور محدود کړي او کورنۍ چمتووالی پیاوړی کړي. او د پای خبر هم دا چې د مالي هیواد پوځ وایي 80 وسلوال یې وژلي دي. د مالي پوځ وایي چې د القاعده اړوندې ډلې لخوا د هممهاله بریدونو په غبرګون کې یې 80 جنګیالي وژلي دي. پوځ وایي وسلوالو پر پوځي پوستو بریدونه کړي، خو په غبرګون کې یې درنه مرجوب لورته اړولې ده. د جماعت نصرت الاسلام والمسلمین ډلې د دې بریدونو مسؤلیت منلی او ادعا یې کړې چې پوځي پوستې یې هم نیولي دي. د افغانستان سپورتي خبرونه. کرکټ د واخان شلوريز جام. هندوکش سټرایکرز د زبید اکبري د ښکلې توپوهنې په مرسته د ماهیپر سټارز لوبډله د 4 ویکټو په توپیر ماته کړه او د ایکسبول واخان شلوريز جام 2025 کې یې خپله 4مه پرلهپسې بریا ثبت کړه. په همدې ترڅ کې د افغانستان کرکټ بورډ اعلان کړی چې د شپږیزې کرکټ لیګ 10م پړاو به پیلوي. د شپږیزې کرکټ لیګ دا پړاو به د روان کال د جولای په 19مه په کابل کې پیل شي. د هیواد د کورني کرکټ مینوال او لوبډلې د یو زړه راښکونکي پړاو لپاره چمتووالی نیسي. رزمي هنرونه. کابل. په کابل ولایت کې د 14 کیلومترو په اوږدو کې د رزمي هنرونو مقدماتي سیالۍ ترسره شوې چې پکې د کلیوالو سیمو 120 لوبغاړو برخه اخیستې وه. له دې ډلې 90 لوبغاړي بل پړاو ته وتلي دي. والیبال. پکتیا. په احمد آباد ولسوالۍ کې د دوستانه والیبال سیالۍ ترسره شوې چې د فیروز ځوانانو لوبډلې بریا خپله کړه. والیبال. بلخ.
د بلخ ولایت د چهارکنډ ولسوالۍ د والیبال ځایي سیالۍ پای ته ورسېدې چې پکې د فورټي لایټس لوبډلې اتلولي وګټله. والیبال کندهار. د کندهار ولایت د قلعهزال ولسوالۍ د ولسوالیو کچه والیبال سیالۍ پای ته ورسېدې او د قلعهزال منتخب لوبډلې اتلولي خپله کړه. نننۍ سپورټي راونډاپ همدومره و. زموږ خپرونې د فیسبوک، انسټاګرام، ایکس، یوټیوب او ټیک ټاک پر زیر نیوز 24 تعقیب کړئ. تر سبانۍ خپرونې د الله په امان.